د آنلاین سوداګرۍ یا فریلانس په تخصصي مرکز کې لسګونو ځوانانو لنډمهاله زده کړې ترلاسه کړې. ملا خیر الله خیرخوا د اطلاعات او کلتور وزارت سرپرست دغه مسلکي ځوانانو د فراغت په مراسمو کې وویل ځوانان باید د هیواد د آبادۍ او پرمختګ لپاره کار وکړي او تل په دې فکر کې شي چې د ټولنې لپاره خدمت وکړي. یو اداره ده تا ته زیاته تنخواه درکوي خو ستا به خلکو ته منفعت پکې کم وي. یو اداره ده ستا به تنخواه کم وي خو نورو خلکو به منفعت زیات وي. ته باید هغه ځای ته ځان سوق کړې چې هغه منفعت یې خلکو ته زیات وي. د لوړو زده کړو وزارت د پوهنې وزارت او د څو مخابراتي کمپنیو مسؤلینو هم په دغه مراسمو کې ګډون کړی و چې د دا ډول پروګرامونو د ملاتړ ژمنې وکړي. هغه ځوانان چې د دې تخصصي برنامې برخوال دي د اطلاعات او کلتور په چوکاټ کې موږ دوی ته داسې سیم کارډونه ورکو چې هغه به هم وایس بندل پیکیجونه او هم به د ډیټا تخفیفونه په تر ډېر حده پورې موږ دوی ته تخفیف ورکو. د لوړو زده کړو وزارت سرپرست وزیر وویل چې د ټولنیز ژوند د هوسا کولو لپاره هر مسلک ته اړتیا ده او هر مسلک ځانګړی ارزښت لري. او د مملکت آبادی او شیرازي دا بیا له دې نه کېږي نه چې یو څوک به یو خدمت کوي بل څوک به بل خدمت کوي بل څوک به بل خدمت کوي. د اطلاعات او کلتور وزارت د ځوانانو چارو مرستیال له ځوانانو وغوښتل چې بهرنیو هیوادونو ته دې نه ځي او د خپل مسلک نه په ګټې اخیستنې سره دې د هیواد خدمت وکړي. یو مسؤل حکومت دا دنده ده چې که چیرې امکانات په داخل کې موجود نه وي باید په نړیواله کچه باندې باید داسې نورې حل لارې پیدا کړي چې د خپلو ځوانانو د ځوان قشر د بیکارۍ ستونزې ته د پای ټکی کښېږدي. د تخنیکي او مسلکي زده کړو د ادارې سرپرست وویل چې د ځوانانو د مسلکي زده کړو د لا پیاوړتیا لپاره به ځانګړي پروګرامونه عملی کړي. لیلیه را در بهترین نقطه کابل در اختیار شما جوانان قرار داریم به خاطری که این خانه یک خانه است، این نظام یک نظام است و هدف همه ما فقر زدایی است. د یادونې وړ ده چې د فریلانسینګ کارونو د زده کړو دغه پروګرام په کابل کې د اطلاعات او کلتور وزارت د ځوانانو چارو معینیت لخوا د ځوانانو د تخصصي زده کړو د فراغت وروسته جوړ شوی و چې لسګونه ځوانان د آنلاین سوداګرۍ له تخصصي زده کړو څخه فارغ شول.